پاکستان د کابل نیولو څنګه اخطار ورکړ؟ تازه یې څه ویلي دي؟ اولې ویډیو وګورئ او نورو مطالبو لپاره سوله افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان او افغانستان جنجال لا پسې کړکېچن شو. یو خوا پاکستان بمبار وکړ، بل خوا پاکستان په بمبار پښیماني نه ښکاره کوي او د هغه بمبار ملاتړ کوي او لا هم د نورو بریدونو اخطارونه ورکوي. اوس تازه جان اچکزي په ډاګه ویلي دي چې د اټک د نیولو په خوب کې به کابل له لاسه ورکړئ. په داسې حال کې چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د دواړو خواو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې شوي دي. ورسره د پاکستاني چارواکو څرګندونې هم توندې شوي دي. تیره ورځ هم د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان اچکزي په خپلو یو لړ څرګندونو کې د دغه هیواد د پوځ د مشر خبرې په تکرارولو سره ویلي چې د یو پاکستاني ژوند له ټول افغانستانه دوی ته غوره دی. دغه خبره تر دې مخکې څه موده وړاندې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر هم کړې وه چې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوې وه. ښاغلي اچکزي تیره ورځ هم پر ایکس پاڼه لیکلي و چې پاکستان په بریالیتوب سره د ټي ټي پي په برخه کې پر افغان طالبانو فشار راوړي. د هغه په وینا په افغانستان کې د ټي ټي پي د اډو پر وړاندې کلک څار او بریدونه ښایي دوام ولري. هغه زیاته کړې وه چې په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک نفوذ د انکار وړ نه دی او د دوستانه اړیکو لپاره له طالبانو سره تعامل له ضعف ټکی نه دی او کیدای شي دا به اوس په سمه توګه روښانه شوي وي. هغه د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه ویلي و چې پاکستان د خپلو پوځیانو د وینې غچ اخیستی او پولې ته څیرمه د وسلوالو خوندي پټنځایونه په نښه کړي دي. نوموړي ویلي و چې که په پاکستان کې ترهګریز برید وشي موږ به د افغانستان په وړاندې کلک ځواب ورکړو. نورو سیاسونو یې هم په ډاګه ویلي دي چې په پاکستان کې هر برید ترسره کیږي دوی به یې بدل کې په افغانستان باندې بریدونه کوي. لا طالبانو د جان اچکزي د څرګندونو ته جواب نه دی ورکړی.